ملګرو تاسو ولیدل چې پاکستان کې څه موده وړاندې مولانا فضل الرحمن مظاهرې شروع کړې، ویل چې عمران خان به په 3 ورځو کې له دندې لرې کړم، خو عمران خان ورته وویل چې له دندې مې مه لرې کوه او نور که هر څه غواړې درکوم یې. هغه و چې مولانا فضل الرحمن وویلې عمران خان به په ګریوان نه نیولی د کوره د باندې راوباسم، خو بیا هیڅ هم ونه شول. مولانا سر ټیټ نیولی و او بیرته کور ته لاړو او اوس تازه مولانا ډیر خطرناک پلان نیولی ده. درنو لیدونکو راځئ چې وګورو مولانا فضل الرحمن څه غواړي چې وکړي. السلام علیکم، وخت مو پخیر. پاکستان کې د عمران خان مخالفو ګوندونو له نوموړي د دندې د پرېښودو غوښتنه کړې. دوی تېره ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویل نوموړی هسې هم ولس نه دی ټاکلی او باید ژر تر ژره له دندې استعفا ورکړي. مخالف ګوندونه وایي عمران خان دې له دندې ګوښه کړل شي او تر هغه وروسته دې د پوځ له مداخلې پرته ټاکنې وشي. یو ځل بیا په پاکستان کې د عمران خان مخالفت ګوندونه داسې مهال جدي راپورته کیږي چې 13 دوشنبه د جمعیت علماء اسلام مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رسنیو ته ویلي وه چې دوی په پلازمینه اسلام آباد کې ټول ګوندیز لاریونه رابللي او د عمران خان په مشرۍ د شته حکومت د راپرځولو لپاره نوې طرحه لري. د پاکستان د پارلمان غړی او د یاد ګوند مخکښ سیاستوال مفتي عبدالشکور هم له یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې د مولانا فضل الرحمن نوې طرحه تایید کړې وه او ویلي و چې دا ځل ټولو ګوندونو له دوی سره منلې چې د پاکستان د شته حکومت پر وړاندې به درېږي او د هغه د راپرځولو کوښښ به کوي. مفتي عبدالشکور ویلي و چې د عمران خان حکومت پای رسېدلی ده او دوی به ورسره د ټولو کړو حساب کوي. پاکستان کې د اقتصادي ترنګلتیا ترڅنګ سیاسي بحران هم له حده وتلی اندازې ته رسېدلی چې په دې وروستیو کې سیاستوال په سخته لهجه عمران خان غل بللی. تر اوسه عمران خان په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د مخالفو ګوندونو د لاریونونو په ځواب کې ویلي و چې دی خپله دندې ته ادامه ورکوي. عمران خان دغه راز ویلي و چې له مخالفینو سره یې خبرې روانې دي څو په دغه هیواد کې ناندرۍ پای ته ورسیږي، خو اوس لیدل کېږي چې د ده حکومت د له منځه وړلو هڅې ګړندۍ او جدي روانې دي او ښایي چې دوام پیدا کړي، ځکه مخالفې ډلې وایي تر هغوی چې عمران خان واکمني نه وي ختمه کړې دوی به په شا نشي. د یادونې ده چې پاکستان په میلیاردونو ډالر قرضداری دی او هره میاشت په مسلسل ډول 38 میلیونه ډالر قرضداره کیږي. عمران خان 13 دوشنبه هم په یو خبري ناسته کې د اقتصادي ستونزو د سمیدو او په دې برخه کې د جدي ګامونو د اخیستو خبره کړې وه، خو تر اوسه دا ستونزه پر ځای پرته ده او پاکستان لا د بدبختۍ پر لور روان دی. عمران خان ویلي و چې تر هر وخت پورې به په ټیکسونه لوړ کړي تر څو د هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي، خو د عمران خان سیاسي مخالف ګوندونه بیا د پاکستان د اوسني وضعیت لوی لامل او د روانو بدبختیو مسؤل عمران خان بولي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره ضرور او حتما لایک کړئ.